په افغانستان کې د ثور له 1 تر 15 نیټې پورې د داخلي او کورنیو تولیداتو ورځ ده. په همدې مناسبت په کابل کې کورني او داخلي تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافي له ملان میډیا سره په ځانګړې مرکه کې وویل د دې یوازینی هدف دا دی ترڅو نړۍ ته وښیو چې د افغانستان خلک په هره برخه کې کار غواړي او کار کوي. د همداراز زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې 555 شرکتونو ګډون کړی دی او د دې 25% نور یې ښځینه شرکتونه دي. دا نندارتون په کابل کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکارۍ په لار اچول شوی دی. دی وایي چې دا ډول نندارتونونه به په هیواد کې د خپلو تولیداتو لپاره ښه او مناسب چاپیریال رامنځته کړي. عموما دغه نمایشګاه د افغانستان ولس لپاره د خارجیانو لپاره خصوصا په څو برخو کې دا یو هدف لري او دا یو مهمه ده. یو دا ده چې الحمدلله په افغانستان کې امن دی او اول هدف دا ده چې نړیوالو ته وښیو چې افغانستان خلک کار غواړي، افغانستان خلک ترقي غواړي، نور د جنگ مخه باید ونیول شي، وینه باید زموږ د افغان توی نشي او موږ غواړو چې هماغه خلکو چې جنګ کوي هغه راواخلو په فابریکو کې ماشینري او تولید وکړي، هغوی دپاره کار زمینه برابر شي. هغه چې د نړۍ په خلکو باندې ملکونو باندې بوج ګرځېدلی چې زموږ ځوانانو فرار کړی یا فرار کړي د دوی مخه ونیول شي، د دوی په توانمندۍ باندې، د دوی په فکر باندې، د دوی په سرمایه باندې خپل افغانستان آباد کو او نړیوال هم دا خواهش کو چې نور لاسوهنې پرېږدي په افغانستان کې او افغانان راشي په افغانستان کې خپل اولاد لپاره د کار زمینه برابر شي. دویمه برخه دا ده چې عام ولس د خپل داخلي تولیداتو خبر شي او راشي وګوري چې خپلې پیسې د خارجي جیب ته ونه لېږي او د خپلو داخلي تولیداتو نه استفاده کړي. درېیمه امنیتي مسله ده چې الحمدلله که هر څوک راځي، زموږ خویندې راځي، زموږ مورګانې راځي، زموږ مشران راځي، زموږ عام ولس راځي، په یو ډېر ارامه فضا کې دوی د نندارتون نه لیدنه کوي او یو ښه فکر او یو ذهن ورسره جوړېږي او پیدا کېږي چې باید خپل داخلي تولیدات حمایت کړي. مخکې تیر حکومت کې په ډېرو باندې بحث نه کوو، خو دوه مثاله به ویم چې په افغانستان کې بې امني وه، جنګ و، وینې تویولو، اختطاف و، ډېر مسایلو چې تجارانو خپل کورونه داخلي هم ایستلي و، خارجیان نشو راتللی او بې امني وه، هېڅ وخت په امن کې ژوند نشو تېرولی. اوس اکثره په 2 کالو کې ډېر زیات خارجي که هغه د اماراتو خلک دي، که هغه د عربانو همدې سره نور د اروپا او همدغسې د روسیا او نور ملکونو خلک د چینه پورې دوی راغلي په افغانستان کې لږه په لنډه وړه کچه باندې سرمایه ګزاري کړې ده او نور په غټو کچه باندې چې دوی ریسرچونه کړي دي د خپل هغه په کومو برخه کې سرمایه ګزاري کوي د هغې لپاره بزنس پلانونه جوړ کړي دي. خو څو نقطو دپاره دوی ماتلي چې یو رسمیت پېژندنه ده او یو د بانکي سیستم دی چې بانکي سیستم هم 50% حال دی او رسمیت پېژندنه هم تقریبا یو غیر رسمي په تقریبا 14 مملکتونو کې هغه دیپلوماتان د امارات اسلامي تللي. نو خارجیان هم آماده دي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي او داخلي چې زموږ سرمایې وړې وي دوی هم را روان دي او په افغانستان کې انشاءالله سرمایه ګزاري کوي چې په دې یو طرز العمل باندې، یو پالیسۍ باندې امارات اسلامي مشترک د سکتور خصوصي سره کار کوي چې هغه انشاءالله تعالی چې سر ته ورسیږي نو تاسو به وګورئ د نړۍ خلک به راځي سرمایه ګزاري وکړي. په همدې نندارتون کې د خان سټیل فابریکې استازی حلیبزی وایي چې دا ډول نندارتونونه په ټوله کې د هیواد د اقتصاد او صنعت لپاره ډیر مهم رول لري. دی وایي په دې نندارتون کې د داخلي پانګوالو ترڅنګ بهرني پانګوال هم دې ته لیواله دي چې په یاد نندارتون کې برخه واخلي. د همداراز وویل چې د افغانستان تولیدات په ښه کیفیت سره بازار ته وړاندې کیږي، باید له خپلو تولیدات څخه استفاده وشي. دا ډول نمایشګاهان نندارتونونه جوړول په ټوله کې د هیواد د اقتصادي سکتور لپاره، د صنعتي سکتور لپاره ډیر زیات مهم دي ځکه دلته مختلف شرکتونه راځي، د هرې کچې شرکتونه راځي، په لویه کچه، په کوچنۍ او په متوسطه کچه. دوی دلته خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي، دلته خلک خپل تجربې له خلکو سره شریکوي او له دې ځای نه ځان سره نوې تجربې، نوې پلانونه په نوې فکر سره راځي. په ضمن کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته سفارتي استازي راځي، د مختلفو هیوادونو سفارتي استازي راځي، د مختلفو شرکتونو، د مختلفو نهادونو خلک راځي. هغوی دلته ګوري چې اوس هم په دې هیواد کې
داسې لوی شرکتونه فعالیت کوي چې زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده او د خپل هیوادوالو د خپل افغانانو په لاس باندې با کیفیته تولیدات ټولنې ته وړاندې کوي. بهرنۍ په افغانستان کې خو پانګونې مخکې هم شوي دي او زمونږ هم پانګونه د تېرو اووه کلونو وخت نیسي چې موږ پانګونه کړې ده په افغانستان کې. اوس مهال هیلهمندي هم دا ده او خلکو ته د نمایشګاه د لارې د نورو مختلفو برنامو د لارې همدا پیغام موږ رسوو چې راځئ هغه هیوادوال چې بهر کې پانګونې کړي دي چې راځي په خپل هیواد کې پانګونې وکړي او په ضمن کې هغه بهرنۍ پانګوال چې په افغانستان کې دې ته واداره دي او دې ته هیلهمندي لري تر څو پانګونه وکړي هغوی لپاره موږ یو مثبت پیغام او مسیج موږ ورکوو چې راشي زموږ په هیواد کې پانګونې وکړي. دلته کاري قوه چې دا ډېره ارزانه ده، خام مواد نسبتا نورو هیوادونو ته ارزانه تمامېږي، مالیاتي تخفیفونه هم وجود لري. نو په ټوله کې د یو پانګوال لپاره چې هغې غواړي په مختلفو برخو کې پانګونې وکړي، افغانستان تقاضا هم زیاته ده او یو ښه سنټر، یو ښه مرکز دی، یو ښه مارکیټ دی تر څو دلته راشي پانګونې وکړي. د دې ترڅنګ د مایسم سټیل فابریکې استازي له ملام میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې نندارتون کې بهرني پانګوال هم شتون لري، خو د هغه په پرتله داخلي پانګوال زیات دي چې افغانستان په دې برخه کې خپل تولید لري او اوس خلک په ډیر آرام او ښه فضا کې په یاد نندارتون کې ګډون کوي. تولیدات ما سیخ گل، تیایرن، انگلارن است. فابریکه ذوب‌آهن مایسم اولین فابریکه در افغانستان است که صنعت ذوب‌آهن در افغانستان شروع کرده و بیش از 15 سال است که ما در افغانستان فعالیت داریم و تولیدات قبلا رو براتون گفتم که سیخ گل است، انگلارن و تیایرن است که تماما آهن‌آلات ساختمانی ما تولیدات داریم و انشالله در آینده هم تصمیم به تولید گادر و دیگر آهن‌آلاتی که تنها در صنعت آهن کار گرفته میشه تصمیم به تولیدش داریم. به صورت احصایوی اگر حساب بگیریم شاید که یک 20% بیرونی سرمایه گذارا باشه ولی 80% شکر الحمدلله سرمایه گذارای داخلی است و این نشان میده که فعلا چقدر صنعت افغانستان غنی شده و افغانستان چقدر خودش سرپای خود استاد شده که از آهن‌آلات و صنایع ثقیله گرفته الا صنایع خفیفه افغانستان الحمدلله امروزه تولید داره ولی قبلا در اکثر نمایشگاه که ما و شما اشتراک میکردیم فیصدی بیشتر سرمایه گذاری خارجی بود بخصوص کشورهای همسایه ایران، پاکستان، هند ولی امروز الحمدلله اکثر از این کسایی که سرمایه گذار هستند و اینجا غرفه دارن اشتراک کردن الحمدلله اکثرش افغانستان است، خود افغانستان است. یو شمېر صنعتکاران هم له دې نندارتون څخه خوښ دي او وایي چې 80% تولیدات خپل هیوادي او 30% تولیدات بهرني دي. دوی همدارنګه زیاتوي د دې ډول نندارتون په ترسره کېدو سره د صنعتکارانو په کاروبار کې مثبت رول لري او په دې نندارتون کې د داخلي صنعتکارانو په ګډون بهرني صنعتکاران هم شتون لري. فعلا ما در نمایشگاهی هستیم که 70% تولیدات خود وطن است و 30% تولیدات خارجی و این نمایشگاه بهترین نمایشگاهی است که فعلا در شهر افغانستان جوړ شده. راغلی و د کابل دغه نمایشګاه کې ګډون کړی او د ننګرهار سیزن شاتو راوړي دي نمایشګاه ته په دې خاطر باندې چې تر څو وطنوال او هیوادوال راشي نږدې نه وګوري ویخلي ځان سره خوند یې وګوري. د دې نمایشګاه خطوب خو دا ده چې او اهمیت دا ده چې زموږ وطنوال چې دلته راځي هغه په دې پوهېږي چې دلته کوم نوع کوم جنسونه دلته تولیدېږي خپل وطني نو هغې نه آګاه کېږي هغوی په خپل ورځني مصرف کې بیا له دې نه استفاده کوي. موږ خپله دلته رنګ تولیدوو په افغانستان کې. دغه نمایشګاه چې په کابل کې نندارتون هوټل کې جوړه شوې ده د افغانستان لپاره ډېره زیاته مفیده ده ځکه د هېواد څومره فابریکهداران چې دي دوی خپل تولیدات راوړي دي دلته نمایش ته ایښي دي هېوادوالو ته خپل نمایشونه ښیي. د دغې نمایشګاه یا د دغې نندارتون یو ډېر روڼ تصویر او انځور تاسې افغانانو ته د کابل اوسیدونکو ته حکومت ته او ټولو خلکو ته وړاندې کوئ دا ډېر ښه پیغام لري. ما خو دلته
چونکې دا لومړی ځل دی چې موږ په دغسې یو نندارتون کې د قیس انیل په نوم باندې موږ توریدي او تولیدي شرکت لرو. دا تولیدات وطن ښیي چې په خپل وطن کې تولید شي. نمایشګاه ډېره ښه دی. دغه هر شی د تولیدات وطن چې مثال کارخانې دي او شرکتونه دي دا ټول مهم دي چې له خارج نه مثال واردوي تر هغو ښه دی چې تولید د خپل وطن وي. دا په داس حال کې ده چې په یاد نندارتون کې کورني او داخلي تولیدات نندارې ته ښودل شوي وو. یاد نندارتون به د ثور میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام وکړي. له دې مخکې هم ورته نندارتونونه جوړ شوي وو چې د هیواد په کورنیو او داخلي تولیداتو یو مثبت اغیز درلود. په هیواد کې د ثور 21مه د کورنیو او داخلي تولیداتو ورځ په همدې مناسبت په کابل کې د کورنیو او داخلي تولیداتو لپاره نندارتون جوړ شوی دی. د دې نندارتون مسؤلو کسانو له ملان میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه دغه نندارتون به مثبت اغیز ولري په هیواد کې. نصرت الله خوشحال، ملان میډیا، کابل.